اوس په طواف کې خبرې جایز دي دا معنا نه ده چې ته به ګپونه لګې غیبتونه به کې ټوکې ټقالې به کې په طواف کې وایي خبرې جایز دي موبایل به ویډیو کال به ملاو کړی یا به لایو راغلی یو داسې به یې نیولی نه پکې ذکر شته نه پکې تلاوت شته نه پکې دعا شته بس موبایل ونیسه وواړه چکره کې تاویږه او تاویږه په طواف کې دعاګانې قبلیږي مسلمان وروره د حجر اسود او د رکن یماني په منځ کې به نبي علیه السلام دا دعا کول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار او په باقي طواف کې دعاګانې وغواړه که ته عمرې له لاړلې چې کم از کمې 2 لک روپۍ به دې جمع کړي 2.5 لک روپۍ به دې جمع کړي 1 لک روپۍ به دلته د تقریبا د خوراک خرچه وشي او بیا پښتانه یو دلته را پورې سونه رواجونه تړلې دي جانمازونه دي زنانو له تحفې دي بنګړي راوړل دي فلان دي عمره په 15 لک روپۍ تمام شي 1 لک روپۍ 15 لک روپۍ ولګي او ټول طواف کې ویډیوګانې تصویران او کالونه ملاوي خبرې کوي یو دعا پکې نه غواړي ضرورت دې څه دی ولې زه بیا که پیسې دې سره ډېرې بچو له پې خوراکونه راوړه بچي پې ماړه کړه عمره خو د دې دپاره نه ده عمره باندې رسول الله علیه السلام فرمایي چې یوه عمره دې وکړه تر څو چې دې بله نه یې کړې د بلې عمرې پورې دې ټول ګناهونه صغیره واړه معاف شو د غټو نه ځان ساته څومره اجر پکې دی ولې موږ او تاسو په دې لهویاتو باندې ضایع کوو دعاګانې پکې څوک نه غواړي جړا پکې څوک نه کوي بیا به دعا پکې ځان له ځان له غواړي د بعضې خلکو ملکونو خلک لږ ناروا کوي زیاتې کوي په جمع روان یو په زوره باندې دعاګانې په جمع وای د نورو خلکو نه دعا ګډوډه شي د نورو خلکو نه ذکر ګډوډ شي نه چاله به تکلیف نه ورکي چاله به ضرر نه ورکي نه په طواف کې نه دلته نه په یو ځای کې